السلام علیکم ګران دوستانو دا ویډیو په باره د لپټاپ ریویو ده. دا د ایچ پی کمپنۍ نوی لپټاپ دی کوم چې ډېر قیمت دی او د دې خوبي دا ده چې دا لپټاپ هم ټابلیټ کیږي او هم لپټاپ په څیر تاسو استفاده کولی شئ. دا لپټاپ قیمت 3200 یورو دی، خو بیا دا د 1400 یورو نه واخله تر 3200 یورو پورې دی. ولې ما خپله 3200 یورو والا لپټاپ واخیسته ځکه چې زه لږ سرور سره امیزون AWS کې کار کوم او هغې دپاره باید ما دپاره های سپیډ لپټاپ پکار وي، نو هغه مه واخله. تاسو کولی شئ دې کې 1400 یورو نه واخلئ. دا لپټاپ سپیکټر ایچ پی سپیکټر 380 ډېر زبردست ډیزاین لري او زما یې ډیزاین خوښ شو. بله خبر دا دی سپیډ هم زما خوښ شو ځکه چې 14 GB ریم ډبل ریم لري. 14 GB ډبل ریم لري، مثلا 32 GB ریم دی او 1 TB SSD هارډ ډیسک پکې دی. نو اوس راځئ ګورو چې د دې دننه خصوصیت او کیفیت څنګه دی. د سپیکټر لپټاپ چارجر دی، دا د سپیکټر ایچ پی لپټاپ چارجر دی، دا ورسره اډاپټر دی د چارجر او د پاور کیبل دی او د یوزر مینول دی چې یوزر مینول چې استعمالیدو ټول دغه دي معلومات دي او د کې ټول استعمالیدو وایي، حتی وارنټي کارت هم په دې کې پروت دی. دا د خپل سپیکټر دی او دا لپټاپ دی د ورسره بیگ هم را لګلی دی چې بیگ دی کېښودلو دپاره وړلو دپاره. او دا د لپټاپ اصلي لپټاپ دی چې کوم مونږ تاسو دغه کوو. دا صرف وزن هم دومره نشته، غونډ تقریبا څه 9 کیلو وزن به ډېر وزن هم نشته دی، مثلا وزن هم کم دی. دا به داسې خلاص کړو او تاسو د دې ایج ته وګورئ، دلته 4 قسمه دغې ورکړي دي، ایج ورکړي. دا یو اس بي دپاره دی، که چېرته لپټاپ ته دغه کوئ نو دا صرف یو اس بي دپاره دی. مثلا دې ځای کې یو اس بي پاور کیبل ورکول کېږي او دې ځای کې دغه ورکول کېږي آن او آف بټن یې دې ځای کې ورکړی دی چې په دې باندې آن کولی شي آف کولی شي. دا د یو اس بي پورټ دی، دا یو اس بي پورټ دی. وګور یو یو اس بي پورټ دلته دی، دا پاور کیبل دی او دې ځای کې هم یو اس بي ورکړی دی. دا د کیمرې بندېدو لپاره یو بټن ورکړی دی چې وروسته به تاسو ته وښیم چې دا ډېره ښایسته بټن یې ورکړی، کیمرې بندېدو لپاره بټن ده. او د ایچ ډي دغه ورکړی دی، اس ډي کارډ دپاره ورکړی دی چې اس ډي کارډ یو. دا لپټاپ داسې خلاصېږي. دا ووایي که تاسو دغه وکړئ دا لپټاپ ته دی، دا کمپنۍ د خوا نه دی، دا دومره وزن هم د لپټاپ نه لري. بس وګوره دا لپټاپ دی او دا به موږ اوس آن کړو، غونډ دومره ځای وزن دی.